د هندي او پاکستانی پولیسو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. پهل د هندوستاني پوځیانو کړی دی. دغه جنګ چیرته شوی دی، څومره مرګ ژوبله لري، په اړه یې دغه ویډیو راسره وګورئ. د کشمیر په لنجمنه سرحدي سیمه کې د پاکستاني او هندي پولیسو ځواکونو ترمنځ په نښته کې 7 تنه ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې ډزې هندي پوځیانو کړي دي. پاکستان وایي هندي ځواکونو په استوګنځیو سیمو ډزې کړي دي چې په پایله کې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې 7 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. بلخو دغه خبر بیا ازادي راډیو راخیستی. د کشمیر لنجمنه سیمه کې وسلوال شخړې 3 هندي سرتیري وژلي. د یوه منصبدار په ګډون د هندوستان 3 سرتیري پرون د کشمیر په لنجمنه سیمه کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي وړمه ورځ په بله وسلواله جګړه کې د هندوستان 15 سرتیري وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې هندوستان په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي چې په تېره یوه میاشت کې په نتیجه کې 22 افراطي وسلوال وژل شوي دي. نوي ډیلي وایي په همدې موده کې 20 هندي سرتیري هم وژل شوي دي. دا وروسته له هغې چې د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې یو ځل مرګي برید 40 ملیشه پولیس وژلي وو. د وژنو تر ټولو لوړ شمېر دی.